اسلام آباد کې پښتونو کنټینر یا په اسلام آباد کې پراته دي چې هغه یا عمران خان چې د مایع په احتجاج ختمولو اعلان وکړ.农村牧区家庭的孩子练球，让他们有 اسلام آباد ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله درې ورځې وړاندې ویلي چې عمران خان به دا ځل د لاریون او پرلط اسلام آباد ته نه پرېښودل کېږي. په هېواد کې د مالونو وړونکو ګاډیو اتحادیې مشران وایي چې حکومت لخوا د مالونو ډک ګاډي د نیولو له امله ورته ډېر زیان اخته. د یونایټډ ګډ ټرانسپورټ یاسین خان وایي چې حکومت ګاډي او کنټینر یې پرې نه ښودي، په ټول هېواد کې به په احتجاج په توګه ګاډي وتړي. ډک ګاډي دي ټایرونه هوا شلوي، ټایرونه شلوي ورته ډېر غټ